د افغان سندرغاړي فرزانه ناز چې نن سبا په هندوستان کې اوسېږي تازه د دې بل کار ویډیو راغلی ده. ملګرو د فرزانه ناز دغه ویډیو د څو ورځو راهیسې په سوشل میډیا ښکته او پورته کیږي او موږ ته هم اوس یو ملګري راولېږله نو موږ غوښتله چې دلته له تاسو سره شریکه کړو. که غواړئ چې تاسو همدا ویډیو وګورئ نو په ویډیو کې را سره تر پایه پاتې شئ. په همدې ویډیو کې د فرزانه ناز همدا ویډیو هم درته ښیم او په اړه یې پوره معلومات درکوم. ملګرو فرزانه ناز چې د افغانستان یو سندرغاړې ده چې مخکې به په افغانستان کې کنسرټونه او ټي وي میوزیک پروګرامونه کول، خو د کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغی نو دا د طالبانو له ویرې څخه هندوستان ته لاړه. هلته په هندوستان کې هم وخت ناوخته میوزیک پروګرامونه کول او خپل مینوالو ته به یې سندرې ویلې. د فرزانه ناز په اړه تاسو ته که یاد وي څو کاله مخکې په افغانستان کې د قندهار ولایت کې هم یو کنسرټ کړی و چې هلته یې هم بیا یوه خرابه ویډیو جوړه شوې وه چې بیا د هغه ویډیو په وجه باندې فرزانه ناز په افغانستان او په ټوله دنیا کې ډیره زیاته مشهوره شوه. د فرزانه ناز هغه ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې وه. ډیرو خلکو دا ویل چې دا فرزانه ناز قصدن قندهار ته تللې ده او هلته یې له کوم قندهاري سره د پیسو په خاطر همدا غلط کار کړی دی. بیا یې دا ویډیو جوړه کړې ده او په سوشل میډیا یې د ځان د مشهورولو لپاره اپلوډ کړې ده. خو ډیرو خلکو بیا دا ویل چې فرزانه ناز قندهار ته د یو کنسرټ لپاره تللی وه نو هلته ورسره په زوره همدا کار شوی. خیر هغه زړه ویډیو وه. اوس چې کومه ویډیو په سوشل میډیا باندې ښکته او پورته کیږي او موږ ته هم اوس یو ملګري راولېږله دا د فرزانه ناز تازه ویډیو ده چې په هندوستان کې په یو کمره کې له یو هلک سره همدا غلط کار کوي. د فرزانه ناز دغه تازه لوسه ویډیو معلومه نه ده چې څرنګه جوړه شوې ده. فرزانه ناز د نورو ډومانو په څیر د خپل ځان د مشهورولو لپاره اپلوډ کړې ده او که چا ورڅخه په زور زبردستي کړي. نو ملګرو که تاسو هم غواړئ چې د فرزانه ناز همدا لوسه او بربنډه ویډیو وګورئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ. موږ به د فرزانه ناز همدا مکمله ویډیو تاسو ته درولېږو. تاسو یې په خپله وګورئ او بیا وروسته قضاوت وکړئ.